استاد چې تاسو ته خبرې کوي کنه تاسو په پوهیږئ کنه دې سره د جامو سره تعلق خو نشته کنه تاسو ټول زه پین شرټ واچوم نو تاسو بیا په خبره ښه پوهیږئ کنه دې سره به څه فرق راشي مطلب دا دی چې د پوهې یا د علم د دې جامو سره څه کار نشته دا تاسو مطلب په خپله جامه کې هم په خبره پوهیږئ داسې ده کنه دلته یو ذهنیت خورېږي په دې ځان پوهې کې دا ډېره خطرناک خبره ده ښه دلته دا ستاسو استاد چې خو دلته دا خبرې نه کوي چونکې دا ډېر پښتون سړی دی پښتونولۍ سره تړلی سړی دی خو دلته ډېر داسې استادان شته ډېر داسې په فکري توګه غلامان خلک شته چې هغوی ته یو سوچ ورکوي چې که تاسو ترقي کول غواړئ نو د انګریزانو په ژبه کې وکړئ که تاسو ترقي کول غواړئ نو د انګریزانو ژبه جامه دود دستور خپل کړئ نو تاسو به ډېره بهترینه ترقي کوئ دا بالکل دروغ دي ښه د دنیا چې څومره ملایق خلک دي که نه د هغوی بنیادي نظام تعلیم په خپله ژبه کې دی ما تاسو ته وویلې که زه تاسو چې بله خبره کوم په دنیا کې چې ټول نه زیات ساینسدانان چا پیدا کړي دي هغه کوم یو قوم دی خبرې هغه چین دی په دنیا کې ټول نه زیات ساینسدانان په چین کې دي ښه په فزیکس کیمستري بایولوژي په دې کې چې چا نوبل انعامونه اخیستي دي هغه جرمني ده د جرمني تعلیم په خپله ژبه کې دی خو موږ ته څه سوچ راکولی کېږي چې که ترقي کول غواړي د انګریزانو په ژبه کې وکړه د انګریزانو په جامه کې وکړه ځکه چې زموږ د مشران په خپله هم په فکري توګه غلامان دي او تاسو هم په فکري توګه غلامان ساتل غواړي حالانکه که د انګریزي ژبه دومره ضروري که نه نو دا لازم دی چې موږ ته د ژبې په توګه وښیو او زه تاسو ته هم وایم چې بهترین انګریزي ژبه زده کوي که په دې سکول کې د استاد یې ښیي او که په خپله کولی شئ چې چېرته لینګویج سینټر ته کښېنئ خو بهترین انګریزي زده کوي انګریزي د وخت اهمه ژبه ده ښه تاسو ته پکار دي چې تاسو ته د وخت ټولې اهمې ژبې درځي که انګریزي ده روان وخت د چینی ژبې ده نو پکار دی چې تاسو د چیني ژبه هم درځي دا ژبې دومره ګرانې نه ګورئ په یو وخت کې تاسو درې څلور ژبې هم زده کولی شئ په شپږو میاشتو کې یو ژبه زده کېږي ښه ښه ژبه په شپږو میاشتو کې زده کېږي تاسو خو لا اوس په دویم درېیم څلورم کې پکار دا ده چې دلته موږ ته داسې یو نظامي تعلیمي چې ماشوم د لسم نه فارغېږي چې هغه ته لکه د انګریزانو په شانتې انګریزي ورځي هغه ته لکه د عربیانو غوندې کې عربي ورځي او د چینیانو غوندې کې چیني ورځي او د وخت نورې اهمې ژبې کومې ضروري چې هغه هم ورته ورځي خو بنیادي نصابي تعلیم پکار ده چې ماشوم په خپله ژبه کې ولولي چې ته کله په علم پوه شوې که نه ته بیا په هره ژبه کې بیانولی شي ته که بیا هر ځای ته لاړې خو چې ته په علم پوه نه یې نو ته به د پرمختګ نه څه خوند واخلې او ته به د ریسرچ څه جوګه شي ګوره زمونږ چې تر 50 تورې سیمې ډاکټر شي داسې ده که نه او په چین کې هغوی په 1800 په 1900 کالو کې ډاکټر پیدا کړي حالانکې زما د 1800 دا ماشوم دی ښه ډاکټر ځکه وي چې هغه په خپله ژبه کې هر څه لوستی وي زما خو که یو ماشوم یا یو ځوان ډېر ملایکي که نه هغه یې نالایکه ساتلی دی په دغه پردۍ ژبه کې په دې تعلیم زما ماشوم ته دې په خپله خاوره په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه ورکړي بیا زه نر ګڼم چې ما نه دې څوک نوبل انعام واخلي بیا زه نر ګڼم چې زما نه دې څوک ښه پرمختګ وکړي والله چې په دې ټوله نړۍ به موږ راج کوو ښه خو که موږ د پرمختګ په راز پوه شو د پرمختګ راز هم دا دی اولنۍ پوړی دا ده چې موږ به په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه کوو د دې دپاره مختلف خلک لګیا دي موږ هم د یو تحریک سره تعلق ساتو خو غټه خبره دا ده چې تاسو کله رالویشئ که نه تاسو په دې خبره پوه یئ ځکه تاسو ټول د بیل بیل کور سره تعلق ساتئ تاسو به انشاءالله د خپل بیل بیل هر یو ماشوم به د خپل کور سربراه جوړېږي نو دا زه دلته شپېتاویا ماشومانو ته نه بلکې شپېتاویا کورنو ته لګېږم ښه تاسو به په خپل کور هم کار کوئ په خپل ځان هم کار کوئ او انشاءالله بیا به په خپله معاشره کې دا خبره خوروئ او د دې دپاره به عملي کار بیا کوو انشاءالله زما یقین دی چې تاسو رالوی شئ نو تاسو به د دې پښتون قوم د یووالي د امن د پرمختګ او د پښتون قوم چې څومره مسایل دي د هغوی د حل لپاره به تاسو انشاءالله کار کوئ کار به کوئ که نه انشاءالله ډېره زیاته مننه ریش